بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو، د دې سیریز په دې برخه کې موږ بنن پاراګراف ټیګ لولو. د پاراګراف ټیګ شکل چې دی په دې قسم وي چې یو اوپننګ ټیګ وي د پی په نامه او یو هی کلوزنګ ټیګ په دې شکل ټیګ دی. جفت ټیګ دی، یعنی ته جفت ټیګ ویلی شو چې هم کلوزنګ ټیګ لري او هم اوپننګ ټیګ. دا اوپننګ ټیګ دی، یعنی اوپننګ ټیګ او دا هم کلوزنګ ټیګ. د دغه ټیګ په میس کې چې څه شی راځي هغه پاراګرافي. مثلا this is my paragraph. او کدا زه کنټرول اس سره سیف کم او لاړ شو نو زمونږ پاراګراف په دې شکل مونږ ته ښکاري. نو زه ګران دوستانو زما یو پاراګراف بل ځای نه راوړم. مثلا دا پاراګراف زه کنټرول سی سره کاپی کوم او دلته راوړم او دلته کنټرول وی. دا پاراګراف په دې شکل. نو اوس که زه کنټرول اس سره لاړ شم او دا ریفرش کوم خپل ویب پاڼه، دا پاراګراف په دې شکل موږ ته ښکاري. که زه دوستانو دلته لاړ شم او دلته یو څو ځلې انټر ووهم په دې شکل او کنټرول اس کما، نو زما په ویب پاڼې کې به هیڅ فرق رانه شي، ځکه د HTML ژبه چې دا د HTML ژبه دا انټر سپیس دا شیان نه پیژني. که زه دلته مثلا دومره سپیس ورکم کنټرول اس، بیا هم که زه لاړ شم HTML ته او ریفرش یې کوم نو هیڅ فرق نه دی راغلی. که زه وغواړم چې چېرته پاراګراف قطع کړم، مثلا د فوټوشاپ د ناقص پاراګراف زه قطع کړم، نو هغه دپاره یو بل ټیګ لرو مونږه. په دې شکل که زه وغواړم چې ګران دوستانو له ده ځای نه دا لاین قطع کړم، یعنی بل خط شروع شي، د ځای نه د لاندې بل خط شي، نو دلته موږ یو بل ټیګ لرو د بی آر په نامه، یعنی بریک رو په نامه، چې هغه یو سنگل ټیګ دی. بی آر یعنی بریک رو، هغه په دې شکل سره دا سنگل ټیګ دی، کلوزنګ ټیګ نه لري. چېرته چې دا موږ اچو هغلته لاین موږ ته قطع کوي او لاین لاندې کوزوي. نو د دپاره دا زه په کوم ګران دوستانو غواړم د ځای نه لاین قطع کړم د فوټوشاپ نه، دلته زه د بی آر ټیګ لګوم. بی آر دا شو بی آر ټیګ او داسې کلوز کیږي. نو که موږ دا کنټرول اس کو او اوس لاړ شو خپل ویب پاڼې ته، نو په دې ځای کې یا دې ځای کې دغه فوټوشاپ کې کوم ځای کې دا لاین موږ ته قطع کیږي. همدغه ځای نه ګوره دا دوستانو دا لاین موږ ته لاندې راغی. نو د بی آر او پاراګراف ټیګونه موږ په درس کې مطالعې لاندې نیولي، چې بی آر معنا یعنې بریک رو، دغه کومه رو چې دا د ځای نه یې قطع کړه او لاندې راوړله موږ ته بریک رو شوله د ځای نه. او که موږ وغواړو دوستانو چې دلته دا خو یو بریک رو موږ ورکړی، یو سپیس یې قطع کړه، که غواړو دلته موږ ډبل سپیس ولرو، ډبله خالیګاه ولرو، نو دلته یو بریک رو بل ورکو
بریک رو نو دوام ورکړئ. اوس ګوره دوستانو دلته خو دومره مسافه نشته د خط په میز کې. که زه دا ریفریش کړم وبخښئ دلته ما سیو نه کړ، کنټرول اس سره سیو او بیرته ویب پیج. اوس که زه ګوره ریفریش کړم نو دلته ګوره مسافه زیاته شوه. دا څه شي کار دی؟ د بریک رو کار دی. او په همدې شکل که دلته تاسو ته ډیره مسافه په کار وي نو 3 دانې د بریک رو زیاتولی شو. نو بریک رو موږ ته پاراګراف یعنی د انټر کار کوي. که موږ په ساده پروګرامونو کې انټر وهو موږ ته دغه رو چې ماتوي، نو په HTML ژبه کې د بریک رو په معنا دا دی چې موږ ته دا لین ماتوي. نو دا و د پیراګراف او د رو ټیک. دا بندوم، دا هم ډیلیټ کوم. دلته زه یو نوی پیراګراف اخلم، مثلا دلته که داسې راشو نو پی پیراګراف مې واخیسته او پیراګراف مې بند کړ. د ده په منځ کې زه بیا راځم، کنټرول وي سره دا پیراګراف مې واچوه. اوس که کنټرول اس دلته لاړ شم او دا نو څه وشو؟ موږ 2 پیراګراف اخیستي وو. دلته موږ ته په ریزلټ کې هم معلومیږي چې دا 2 پیراګرافه دي. دلته پیراګراف موږ ته معلومیږي چې دا 2 پیراګرافه دي. او یو بل مثال ورکوم دوستانو، که دلته موږ لاړ شو د خپل د کوم پیراګراف چې ما دلته راوړی، دلته ګوره چې دا ټول یو پیراګراف دی، بیا لاندې سپیس دی، دلته ما دا لیکلي دي if you like this tutorial please subscribe او ورپسې دا بل، او دلته موږ ته ټول په یو کې راغلي. د دې لپاره موږ څه کولی شو؟ د دې لپاره دا کولی شو چې if you like دلته چې دی دا په دویم پاراګراف کې او په لومړي پاراګراف کې هم همدغه شکل موږ ځو د همغه لاین نه مخکې دلته یو بی آر ټیګ لګو. بی آر ټیګ بلکې یو نه بلکې 2 لګو. بی آر کنټرول اس سره. اوس که زه دلته لاړ شم نو if you like ښه د ده ځای نه به دا په لاندې دا 2 خطه ښکته راشي. که زه دا نو تاسو ولیده چې دا را ښکته شو. او که غواړم دلته کې دا هم په دې شکل، دا بیا د دې نه لاندې ده، نو زما دغه بی آر ټیګ به زه یو دانه کنټرول سی او دلته ولګوم، کنټرول وی او کنټرول اس. اوس که لاړ شو ګران دوستانو دا ریفریش کم نو ګورئ چې دا لاندې شو. نو په همدې شکل بی آر ټیګ سره مونږه پاراګراف لین ماتولی شو، بریک رو په دې شکل. نو اوس مونږ په دغه درس کې وپیژندل چې څنګه پاراګرافونه لیکلی شو، دا یو پاراګراف، دا بل پاراګراف، او څنګه پاراګراف په منځ کې مونږ که خط ماتول غواړو د بی آر ټیګ په واسطه ماتوو. په راتلونکي درس کې به بیا هم زه په د بی آر په ټیګ په باره کې یو څه معلومات وړاندې کړم. د نن دپاره همدومره بس. بیا هم ګران دوستانو زما د یوټیوب چینل امید سحاق ته لاړ شئ، هغه لایک کړئ. د نورو زیاتو HTML درسونو دپاره د ګرافیک درسونه هم تدریس کوم، فوتوشاپ، افتر افیکټ، 3D ماکس او د ویب ډیزاینینګ درسونه هم. د ټولو درسونو دپاره زما چینل خوښ کړئ. د الله په امان، په مخه.